میرمنو ته چې میاشتنی عادت راځي نو ټولې میرمنې په میاشتني عادت کښې یو اندازه درد لري، مګر ځینې میرمنې بیا ډېر شدید دردونه لري ان تر دې چې دوی خپل روزمره فعالیت او استراحت نشي کولی. د دې مشکل د حل لپاره اسان لار درته ښیم. لومړی به تاسې مشکله د ګرمو اوبو څخه ډکه کړئ، د رحم شاوخوا ته به ګرم ټکور باندې ورکړئ د ورځې 3 یا 4 ځله. او دوهم سهار او ماښام د 5 دقیقو لپاره ارام ورزش وکړئ. که چیرې بیا هم ستاسې درد زیات و تاسې کولی شئ چې د درد ضد درملو څخه د ورځې 1 یا 2 وخته استفاده وکړئ. په دې سره ستاسې د میاشتني عادت د شدید دردو مشکل حلیږي. مګر که چیرې بیا هم ستاسې د میاشتني عادت کښې شدید دردونه ارام نه شو، بیا باید تاسې لومړی نسایي ولادي ډاکټرې ته مراجعه وکړئ او هغه به تاسې ته کمباین اورل کنټراسیپټیو او یا هم په عامه اصطلاح چې کتار ګولۍ ورته وایي دا به درته شروع کړي، چې کله تاسې دغه ګولۍ لږ تر لږه د 3 میاشتو لپاره مسلسل وخورئ مشکل مو حلیږي. که څه هم دغه ګولۍ د حمل اخیستلو د مخنیوي لپاره دي، مګر د میاشتني عادت دردونه، د میاشتني عادت د وینې مقدار او د میاشتني عادت د ورځو دوران نورمال حالت ته راولي. ځینې میرمنې داسې چې کله شدید دردونه دوی د حمل په جریان کې لري د شرم په خاطر باندې او یا هم د ناپوهۍ په خاطر باندې پر ځان باندې ډېر شدید دردونه تېروي. او دې سره په ضمن کې بیا ځینې میرمنې د ناپوهۍ په خاطر باندې خپل نس ته یا خپل رحم ته په اوتو باندې او یا هم په دې نورو ګرمو شیانو باندې چې هغه دوی ته تاوان رسوي د وخت په تېرېدلو سره ګرم ټکور وکړي. تاسې کوشش وکړئ چې اول دې طریقې څخه استفاده وکړئ. که چیرې مشکل حل نه سو بیا ډاکټر یا هم ډاکټرې ته مراجعه وکړئ او تاسې ته مشوره درکړي او دغه درمل به درته شروع کړي چې بیا ستاسې مشکل ورباندې حلیږي او میاشتني عادت به مو په اسانۍ سره درباندې تېرېږي.